د افغانانو ایستلو ته چمتووالی. دا په لنډي کوتل کې د افغان مهاجرو لپاره جوړ شوی کمپ دی. دلته به هغه افغانان انتقالیږي چې بیرته خپل هیواد ته باید ولېږدول شي. ځینې افغانان چې د اخراجېدو د مخه په لنډي کوتل کې جوړ کړل شوي دغه کمپ ته وړل شوي، وایي افغانستان ته استول به ورته په دې معنا وي چې دوی به په خپل هیواد کې پردي وي. منګه یو د اصل نه د افغانستان لکه پیدا شم د پاکستان نه منګه مشران چې دي هغه ټول د پاکستان کې پیدا شوي، منګه یې کشران یو. نو اوس چې فلحال موږ افغانستان له لاړ شو، موږ نه په افغانستان کې خپل ځای پېژنو، نه مطلب داسې څوک انډیوالان یاران دوستان دا نشته. موږ چې افغانستان له لاړ شو، نه په افغانستان کې څوک هم زموږ مطلب پېژندګلان نشته دی. ډېری په افغانستان کې زده کړو ته د نه لاسرسي له کبله هم اندېښمن دي. زه په نهم کې سبق وایم او یو څو ورځې پس امتحانونه وي. موږ حکومت نه دا درخواست کړو چې موږ سره لږه نرمي وکړه چې موږ دا خپل امتحانونه ورکړو او مستقبل ځان روښانه کړو. موږ چې بر واړې نو موږ نو دا سبقونه او دا هر څه پاتې کېږي نو موږ به څه کوو، مستقبل کې به څه کوو. موږ چې بر لاړ شو نه په ښه به پاږو نه په بدو پاږو. نو موږ دا خواست کړو چې موږ سره نرمي وکړه. د پاکستان حکومت په مارچ میاشت کې اعلان کړی و چې له دغه هیواد څخه به ټول هغه خارجي اتباع چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي او هغه افغانان چې د افغان سټیزن کارت لري د اپریل میاشتې پر لومړۍ نیټه اخراج شي. د پاکستان د حکومت دې پریکړې هغه افغانان چې له اوږدې مودې راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي سخت خواشیني کړي. په تیره بیا هغه چې دلته په کاروبار او یا درسونو بوخت دي. مونږ افغانستان نه ځو، دلته صحیح ده که نه، بچیان دلته پیدا شوي دي، کور دلته ده، رهایش کور دلته ټول دلته دی که نه. هلته مونږ څوک وو، هلته حالات هم صحیح نه ده، مونږ معذور پښې هم خرابه دی که نه. او بچیان او ګورمنټ ولاده مهرباني مونږ پریشان مه کوه که نه، دلته صحیح ده که نه قربان. پاکستان په 2023 کال کې هم د بهرني اتباعو په لومړي سر کې د افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې وه او پر هغوی تمرکز کړی و چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه درلودل.